یا ته خیر دی که ورسي نو الله واوره دا دنیا ډېره سپکه ده مه دوکه کېږه په دې باندې انسانه په دې دنیا به ته څه دوکه شي په دې دنیاګۍ باندې وړه دنیا ده او ټول د دوکې سامان دی نو ځکه الله وایي انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند دنیوي كماء أنزلناه من السماء پشان دوبو دے چراولیگو منگاغا دا اسمان دی مثال تقوک کی دا عرش والا روی بیانی دا دنیا چا پیدا کردی دا اللہ آغا اللہ پا حقیقت سم پوئی نو چې هغه ربي حقیقت واضح کوي به دې ته وکې ده مثال د دنیا په شان د اوبو دی چې راورېږي د اسمان د طرف نه اوبه رالي د اسمان د طرف د خوشحالۍ خبره فاختلط به نبات الارض نو ګډوډ راوخیږي په هغې سره ګیاګانې د ځمکې باران چې راورېږي نو ځمکه شنه شي که قسمه قسم ګیا میوې فصل پټي هر څه راوخېږي شنه شي مما یأکل الناس والانعام د هغې نه چې خوري انسانان او څاروي د دې اوبو سره هغه څه راوخېږي چې انسانان هم خوري څاروي هم خوري حتى إذا أخذت الأرض زخرفها تردي چې کله ونیسي ځمکه ډول خپل وزینت او ښایسته شي ډول خپل څنګه نیسي په میوو سره په شینوالي سره میوې پخې شي وردا زمیدار او زمیداری چې کوي نو دوی دغه موسم ته ډېر خوشحالېږي چې کله فصل راورسي هر قسمه فصل چې هر قسمه میوه چې الله وایي چې کله دا ځمکه خپل ډول ونیسي او ښایسته شي وظن أهلها أنهم قادرون عليها او ګمانو کې اوسېدونکي د هغې چې یقینا دوی قادر دي پاگی الله اکبر ځمکې والا څه ګمان وکړي چې اوس زه په دې ځمکه باندې څه یم قادر یم معنه څه ده یعنې لږ وخت پاتې دی او خپل فصل به هغه به فصل به خپل میوې به راشکوم او فصل به راوړم او دې کې به پیسې او دې کې به مزي او په دې کې به رزق او دا به دنیا او دا خو به مزي او دا به دغه او دا به داسې د اوسه پورې خو حالات ښه برابر روان دي که باران راورېدو ځمکه د هغې سره ښه مزېداره تکه شنه شوه هر قسمه فصل وتو اوس وخت د میوو د راشو کولو راغی او څه نقصان نه دی شوی لکه اوس تا پټی دی او فصل بس پخېدو ته نږدې دی میوې پخېدو ته نږدې دي فصل راورسېد او ته دې روزانه په دې خپل پټي تېرېږي راتېرېږي خفه به یې که خوشحاله وي ښه به خوشحاله او بیا چې کله هغه ورځ راشي د میوو د راشو کولو د شپې خوب ورځي نه وظن اهلها انهم قادرون عليها لکه پلاني ته ووایه چې هغه هم شي پلاني ته ووایه هغه هم شي یوازې خو نه کېږي پلاني ته ووایه پلاني ته ووایه پلاني ته ووایه ډیاړي ماران پکې راولي غوټه خبره یي ګرمه ګورمي جوړه ده الله اکبر واوره دا د دنیا حقیقت دی أتاها أمرنا ليلا أو نهارا نراشي أغيتا حكم دا عذاب زمنگا دشبيا دورزي فجعلناها حصيدا نو ګرځو منګا غیلرا ری بل شوی یا لو کړې شوی
كأن لم تغن بالأمس صفاشي گویا کے نودا گویا کے نو سیدلی دازمکا پرن دا شول اللہ ہر ختم کی یو حکم دا اللہ راشی اتاها امر دا اللہ راشی امر دا دی چی دا فصل دیسی شی تبا دیشی ختم دیشی دا شپی یا دا ورزی فجعلناها حصیدا دیسی شی چی لوکڑی لکه لوکڑی شوی چی یج خلکو ریبلی چقیدلی زر شی کأن لم تغن بالامس لکه پرون چی دلتا دا سر سپٹے و سفصل و میونوا ارسل اڑو ختم شو اللہ سوئی كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون دغشان فتفصيل سربانو منغايتنا دپار دا قوم چی سوچ کئی اللہ دا دومره تفصیل چی موکن دینو گره فائدہ سوچ والا خلق کلی ازی سرسری جی ووری و پیوغو بلو بس خواه اسوی سلمتو چی دی وضاحتو کسنگا دنیا هم دا قشاد ماشون پیدا شو او لویگی او زوانی تا ورسید پلار و ترور خوشحالی گی نا مور اولنی قدم چی را بچه والا لکه کوڑی پاکا کی قدمی واقع بیا خبری شروع کی اقبل خوشحالی دا او بیا چی سکول تا و مدرسی تا روان شی اقبل خوشحالی دا خواه اوس مور پلار تمی پیدا شوی سا دی با لویگی دی با مزدوری کئی دی با پیسی روڑی قرضی با ختمی گی کور با جوڑو پوخ گاڑے بالو دی چی لویگی امیدونا دیریگی دا حال لگورا عرش والا رب جو مثال بیان کی اغسم مثال زوانی تورسید و زورور شو او دا مدرسین فارغ شو دا سکول فارغ شو پلار مور عرضی کی لیگے بس علک لوی شو دا علک دیسی دنیا مزیدار شو دیسی امور پلار عمر و سر دیری کنا دا عمر فاقزی ولا ومن نعمره ننکسه فی الخلق اللہ وزیچ ولا عمر دیروما نو پاڑوکو کی کمزورے کوم اللہ ہوئی التا دے کمزورے کی گا وغزور ورکی دے کمزورے کی گا غزور ورکی او خوات خوشالے او خبز دلب وادکو دلب داکو سار لے اعلانوشی اللہ مبخا غا پلانے مر لے پلانی ٹیمی جنازہ پھلک آخو وی چی دا بچی برا لویگی او دا زبداکم او زبداکم ہر سب پاتی شو کعلم تغن بالامس لکه دا پلانے چی مر لے پرون دا سر با دنیا کی اومنا ہر سب ختم شو او زمانگ نے چکم خپلوان تلی لی ما یو درس کی دا خبر کرم و ما دا آدم دا بچے دیر ناشنا دے پا دی دنیا کی چی اسیگی او تو گوری نو دیسی جون تیری تبوی چی دیر سر مرینا او چی مرشی دیسی مرشی تبوی چی دیر سر بای دنیا کی اومنا زمانگ خپلوان ملگری مرشیوی تلی و رب الکعبہ لکا حقیسی تولی دا مازیدی دا سر زمانگ سر وقت کی اومنا کعلم تغن بالامس دا دنیا دمر زر ختمی گی کنا چی تپوسی مکوا نو پا دی با دوککی گی نا گوری یعنی چی گوری مال لیو بچی دیو خزد او زمکد او ها کہی لگے او پا ڈک ڈک خاندی نا دا اللہ یو امر دے دا ہر سب دل ختم کی او خلکو پا گورا غزتے و روان کڑے بے بسوئی اللہ تا نو دنیا سر گزاره کوا او خپل وقت پی پاس کوا او پا دنیا سور شا دنیا پا زن بندی مسوره وا سور شا چی ستا طاقت کی چی خراب دی نکی دین دل گڑوڑ نکی عقیده دل خراب نکی خانو دی آیت کی وز گورا دنیا خو اللہ تی زمان جرہ تور کو دی آیت کی تا اللہ زمان جرہ تور کو کنا مطلب دی آیت داری چی زرہ سرہ ملگاوا جور پکی مورن نوزا دوکا کیگا بی ما خانو یا اللہ وسا ویواورا واللہ یدعو الى دار السلام او اللہ
رابلی خپل بندگان کور د سلامتیا ته کور د سلامتیا څه شی جنت دی الله وی زه تعالی دعوت در کوم د جنت طرف ته پرېږده زوریا دا دنیا سک ټیم په خپل پاس کا او د الله بندگی کو اصل کور هغه بیا د آخرت دی الله وی دعوت ته د هغې در کومه ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم او هدایت کوي چا لره چې وغواړي لارې نیغې ته د دې اوس د دې سره څه کار دی دې خبرې نو مطلب دا شو چې الله دعوت ورکوي د څه طرف ته د جنت طرف ته خو د جنت په لار ګورې روانېږم هغه کس چې الله یې وغواړي هر څوک نشي ورتلی نو الله نه همیشه د هدایت سوال به کوي او د نیغې لارې د لټولو کوشش به کوي په دنیا به نه دوکې کېږي او آخرت دپاره به محنت او کوشش کوي په یو سیکنډ کې د هر څه ختمېدو ولې او دغه ښکلی مثال دی چې عرش والا رب بیان کو